سلامونه مو هرکلی کوم. پام وکړئ د دې مهال څو تازه او مهمو خبرونو ته. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ویلي چې هیوادونه باید د یو بل ارزښتونو، حدودو او ملي حرمونو ته درناوی وکړي. نن د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د ملي دفاع پوهنتون د قمندانۍ اړوند د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ملي نظامي اکاډمۍ د 18مې دورې د فراغت په مراسمو کې ګډون وکړ. نوموړي فارغ شوي سرتېرو ته مبارکي وویله او څرګنده یې کړه چې دوی د نظامي روزنې ترڅنګ د ملي دفاع، ملي حاکمیت، ځواکمنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ په ارزښتونو هم روزل شوي دي. هغه له فارغانو وغوښتل چې دا زده کړې دي د اسلامي او افغاني ارزښتونو د ساتنې لپاره په عملي ډګر کې وکاروي او د اسلامي نظام او د هېواد د خاورې د هرې برخې کلکه دفاع دې وکړي. محترم ملا عبدالغني برادر د نیتونو د سمون د تقوا د خپلولو او د ولس د حقونو د ساتنې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. هغه وویل چې اسلامي امارت د اقتصاد محوره تګلارې له مخې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره پر همکاریو باور لري او د خپلو اصولو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو سره تعامل ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړه چې د اوږدمهاله سیاسي او اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره ضروري ده چې هیوادونه د یو بل ارزښتونو او ملي حدودو ته احترام ولري. محترم ملا عبدالغني برادر پانګوالو ته زیری ورکړ چې اسلامي امارت به ډیر ژر کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته په نوو اقتصادي برخو کې د پانګونې د اندازې له مخې له 1 تر 5 کلونو پورې بشپړ مالیاتي معافیت اعلان کړي. هغه وویل چې دا اقدام به له یوې خوا نوي سکتورونه پیاوړي کړي او له بلې خوا به د هیواد اقتصادي ودې او ځان بساینې ته مثبت اغیز ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته سپارښتنه شوې چې د کوچنیو، متوسطو او لویو صنعتونو لپاره د ځمکو ویش چټک کړي او لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګه وویل چې اسلامي امارت خپلې پالیسۍ پر هغو بنسټونو ولاړې کړي چې اساس یې اسلامي شریعت دی. هغه زیاته کړه افغانستان نه غواړي چاته زیان ورسوي او نه د چا له لوري زیان مني، خو که څوک د بد نیت اراده ولري نو افغانستان به خپل حق هیڅکله هم پرېږ نه ږدي. هغه زیاته کړه چې افغانستان هېواد غوړه ګوله نه بلکې د زقوم ونه ده چې د معمرو امپراتوریو مرۍ ورترخې کړي دي، نو مولود یا نوي زیږېدلي ماشومان به یې هیڅکله هضم نشي کړی. په پای کې محترم ملا صاحب له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اسلامي امارت د اصولو او ارزښتونو په چوکاټ کې له افغانستان سره اړیکې پراخې کړي او هغه امکانات چې له یو بل پر ضد لګول کېږي نو غوره ده چې د متقابل ملاتړ او ګډو ګټو لپاره وکارول شي.